دویم سوال دی ورور دا کړی چې کله مړی وشي او بل انسان د هغه دپاره دعا کوي، لاړ شي دعا کوي تعزیت دپاره، نو په څه طریقه به کوي؟ په دې طریقه به کوي چې دعا به کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته دی چې هغه تعزیت له تللی دی. ډېر خلک وفات شوي دي په هغه وخت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره دعاګانې غوښتي دي، خو په یو ځای کې دا نه ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې لاسونه اوچت کړي دي. ګوره غوره طریقه دا ده چې کوم خطیب خطبه وکړي چې هغه امامتي وکړي، او دا جایز دي چې خطبه یو کس وکړي او امامتي بیا بل کس وکړي، خصوصا په هغه حالاتو کې لکه د دې نه به عادت او روټین نه جوړی په مخ. کله نه کله داسې وشي چې هغه کوم چې اصلي خطیب دی هغه بیمار دی، لکه مانځه ته ودرېدی نشي یا تلاوت نشي کولی، بله څه مشکل دی ورته، هېڅ خبره نه، خطبه دې هغه وکړي او بیا دې مانځه ته بل کس ور مخکې شي، خو د دې نه عامه طریقه هغه جوړول نه دي په کار. الله اعلم.